السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه اشفاق خان. نن د ادبي مرکې زموږ میلمه دی افسر افغان صاحب. نن دې راغلي او دې سره خبرې اترې کوو، دې سره به د دې د پیلډ حوالې سره، دې سره د دې د ادب حوالې سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلامونه. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو او څومره چې ستاسو دغه ټولګی دی، دغه ټیم دی، د کیمرې د لارې لګیا یو دنیا ته پښتون غږ رسوئ، د پښتون وطن چاپېرچل سندرې ورته رسوئ، د هغو ادب ورته رسوئ. نو ستاسو د مینې ډېره زیاته مننه کوم چې مال هم راغلی او زما اواز هم د ملګرو سره شریکوئ. ستاسو بیا هم یو جهان مننه چې په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو موږ له ټایم راکړه. ستاسو ډېره مننه. نو زموږ د خوږو کتونکو ته خواږه کلامونه ډالۍ کې بالکل ورته ډالۍ کوم. ماښام هم دی او مخکې د دې نه چې بانګونه شروع شي نو دغه ګرین سټوډیو ستاسو چې کوم ټي وی دی ټولو ملګرو ترې دا شعرونه ډالۍ وي چې یو خو زوروره ده سمه جنګ ببره ده، یو خو زوروره ده سمه جنګ ببره ده، تور کمیس د سروي قد دا جوړې د بره ده، دلته چې مکتب ته ځي پیغله څومره نره ده، دلته چې مکتب ته ځي پیغله څومره نره ده، دا جنۍ ټپې وایي مانه معتبره ده، دا چې په کړس کړس خاندي دا زما د سره ده، مکه مکه موله امن خو کونتره ده، او دې مور نه بچی روک دی دا مور چې اوتره ده، او زه په نوم افسر یم دا پوره افسره ده. او یو بل کلام درته هم وایم چې که ما چېرته په لاسو کې ستار اغوستی دی، الله رانه د خپلې برخې کار اغوستی دی، او پردۍ جامې ګنډل زما د 2 روپو دښمنې، ما ټول عمر د مور مشین له تار اغوستی دی، او په شته اولاد کې دا سړی چې داسې میرات ښکاري، ای دې سړي والله چېرته هزار اغوستی دی. هر څوک په نندارتون کې د بوتانو سوداګرو، خو ما پکې منګی چینه چینار اغوستی دی، او د مصر په بازار کې په ښایست باندې بولی وه، ما نوم پکې د خپل افغان په جار اغوستی دی. او یو تازه کلام دی چې د مار لړمو زلفو او کمڅو قصې کوم، د مار لړمو زلفو او کمڅو قصې کوم، لمبه لمبه ماحول کې د سپرلو قصې کوم، او که زړونه د چامات شنو بخنه به کوئ، د ماتو ماتو زړونو آینو قصې کوم، او زما د زړه باغچو کې چې اور کرلی دی، زما د زړه باغچو کې چې اور کرلی دی، د دې خلکو په عقله به یو څو قصې کوم، او ګلویشه په کلونو پس مې غېږې له راځي چې ستړې رانه نشي د مودو قصې کوم، او زما د وطن وینې خپلو هم بلها نوش کړي افغانه، نو بیا ولې د پردو قصې کوم. خوشحاله اوسئ. بل کلام ووایم که بس دی؟ بس یو کلام به بل شریک کړمه چې روان چې تر څنګه ستړی ستړی جانانه، چې تر څنګه ستړی ستړی جانانه، ته څنګه د بابا د کاروان غړی جانانه، او نه دغسې ښه ده چې لږ نور په ځمکه ښخ شي، زرغون به شي ګلګون به شي، ته زړی جانانه. او شعر دی پکې چې کابله نو ته ښکلی د سرو سپینو نه ډکې، کابله نو ته ښکلی د سرو سپینو نه ډکې، دا ځکه وار په وار دی خلکو وړی جانانه. او بیا پکې شعر دی چې په سپینو خپو د سپین پانزیب شرنګا چې راویښ نه کړي، په سپینو خپو د سپین پانزیب شرنګا چې راویښ نه کړي، خفه نه شي خو ته لکه چې مړی جانانه. او افغانه دا منم چې ته زما د زړه افسرې، خو ته هم ګورې بې له ما نیمګړی جانانه. ډېر زبردست زبردست. تاسو دا اورئ د افسر افغان صاحب ډېر خوندور او مزېدار کلامونه تاسو ته ډالۍ کړه. نو د دې وخت سره ما له ګرین سټوډیو له ادبي مرکې له ورکړې اجازت په لوی الله مسپارم. د الله په امان.